د وطن میډیا قدرمنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. دا هم تازه خبر. طالبانو اعتراف وکړ چې سوداګر یې ځورولي او هیواد وتلو ته یې مجبور کړي. قدرمن لیدونکو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د طالبان د صفونو د تصفیې کمیسیون په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی زیات شمیر کسان د خلکو د ځورولو په تور له دندو لرې کړي او یو شمیر یې نیولي هم دي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې په دې کسانو کې یو شمیر ولایتي رئیسان هم شامل دي. دوی اعتراف کړی چې داسې کسان او طالبان شته چې سوداګر او پانګوال یې ځورولي او له هیواده وتلو ته یې اړ باسي. دوی دا هم وویل چې داسې قضیو پر وخت مخه نیول شوې. د صفونو کمیسیون زیاته کړه چې دوی تر اوسه له خپلو لیکو څخه 1895 کسان له دندو لرې کړي. د طالبانو له ژمنتیاو څخه ډیر خلک ګیلې لري. که څه هم د تیر حکومت عسکرو ته عمومي عفوه شوې، خو بیا هم د طالبانو لوري په یو او بل نوم ځورول کیږي او عادي ژوند کول ته یې نه پرېږدي. تر دې وړاندې د بشر حقونو کمیسیون او نورو بشري نهادونو پر طالبانو باندې تور پورې کړی چې په دې هیواد کې جنگي جنایتونه کړي او د تیر حکومت عسکر یې وژلي، خو طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ شاوخوا 4 میاشتې وځي او د دوی د واکمنۍ پر مهال ښځې، مدني فعالان، د تیر نظام عسکر، قومي مشران او نور افغانان په نښه شوي او وژل شوي دي چې په دې وژنې کې تر ډیره بری طالبان پړه بلل شوي. افغان د خپل راتلونکي په هکله لوی اندېښنه لري او وایي که حالات همداسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې یوه بحران سره به مخ شي او راتلونکی به یې له ستونزو سره مخ وي. قدرمن اورېدونکو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.